په تورغر کې داسې یو شاعر شته چې د سیمې ماشومانو ته اردو خوشخطي او پښتو املا بغیر د څه معاوضې ښیي. وایي تورغر کې د تعلیم د کمی په وجه دا کړاو د علاقې د طالب علمانو سره کوم. د نصیبیار چغرزی دا رپورټ. جو نه ورکول کېږي څومره چې پکار ده. دوی وایي به حیثیت د یو شاعر چې زه د ژبې خدمت کولو خبره کوم نو بیا د پښتو املا ښودل یو غوره عمل ګڼم. چې زموږ په تورغر کې د تعلیم انتهایی کمزوري او کمی ولکه زما تقریبا دا د وس نه ده، دا تقریبا د 13 کالو نه چې کوم دی زما ډېر مشران زما شاګردان تیر شي دي. هغه وخت کې به خالي هغه اردو کتاب به ورته موږ وي او څه لږ لیکل به کوله. بیا ورو چې لږ شعور دلته تعلیمي پیدا شو خلکو کې د هلکانو کې یو جذبه پیدا شو نو یاره ما راشي دوی ته اوس چې کوم دی دا خوشخطي م شروع کوله چې یو سړی 14 کوي دغه خط خرابي نو دا ما بره دکان کې خپل بوټ لګول چې یاره بغیر د فیس نه چې څوک خوشخطي خواهشمن یا خوشخطي زده کوي نو زما دروازې کولاو دي راځي دي. دا وخت دوی سره د 25 نه تر 13 پورې طالب علمان په مختلف وختونو کې زده کړې لار راځي. د دوی دې اقدام ته د سیمې خلک د قدر په نظر ګوري. د عبدالمجید امجد د شاعرۍ سره شوق د جنون تر حده موجود دی. د هغې ژوندی ثبوت د دوی په دکان او دیره کې دغه لیکل شوي شعرونه دي. همدې سره دوی د جدبا د کلي ماشومانو ته فری خوشخطي هم ښایي. د کیمرامین رب نواز سره نصیبیار چغرزی، مشرق ټي وي، تورغر.